افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ په 11 بیلابیلو مسلکي څانګو کې ځوانانو ته حرفوي او مسلکي روزنه ورکوي. افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند فعالیت لري چې د وخت د غوښتنو سره سم ځوانانو ته مسلکي زده کړې ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې په عملي او نظري توګه محصلینو ته تدریس کیږي چې په ښه توګه د بازار او مارکیټ د غوښتنو سره سم سلګونه ځوانان عملي او مسلکي زده کړې ترلاسه کوي او هغوی کولای شي د خپل ځان او کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو جوګه شي او په اسانه توګه کار ته لاسرسی پیدا کړي. نتورک برخه عملی برخه لري. نو عملی برخه کې موږ دلته د نتورک مربوطه کوم ډیوایسونه دي هغه راوړل کېږي، په هغو کې موږ ته عملي کار ښودل کېږي، یو کنفیګریشن موږ ته کېږي او د هغه ترڅنګ موږ ته د کومې سافټویر دی چې هغو کې د مجازي شبکې جوړول ده چې په هغو کې موږ ته کار ترسره کېږي او د دې ترڅنګ د کتابو کې کومې تیورۍ چې هغه هم عملي ډول سره موږ ته ښودل کېږي او زده کېږي. کوم درسونه چې موږ نظري وایو بیا موږ ځان ته عملي سمت لرو او دوریزو هغه کار عملی کوو. فعلا دنیایی که مثلا ما درش هستیم رو به تکنولوژی مثلا پیشرفت تکنولوژی است، تکنولوژی پیشرفت کرده میره و ما امی انگیزه باعث شد که ما بخوایم مثلا کامپیوتر ساینس انتخاب کنم و هر روز میبینیم که مثلا تکنولوژی پیشرفت کرده میره. دغه انسټیټیوټ د موټر د ترمیم د څانګې فعالیتونه په منظمه توګه پر مخ روان دي او یو ګڼ شمېر ځوانانو ته پکې د موټر د هر ډول پرزو د ترمیم په اړه په عملي او نظري توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي چې د همدغه څانګې محصلین د کار په بازار او مارکیټ کې د خپل ځان لپاره یو سالم مصروفیت هم لري او ډیر ژر د ځان لپاره کار پیدا کولی شي. فعلا در انستیتوت تکنولوژی افغان ما 11 رشته داریم که از جمله دو رشتهش مربوط به رشته تعلیم موتور میشه که یکیش تکنیشن انجین موتور است و دیگهش تکنیشن برق موتور است. محصلین بعد از سپری نمودن امتحان کنکور در رشته جذب میشن، دوره 2 ساله را میخوانن و بعد از فراغت از این رشته با مدت 1 ماه میرن به طرف پرکتیک که خوشبختانه نظر به نصاب‌ها و کتاب‌های جدیدی که از طرف اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی برای ما ارسال شده فعلا تطبیق میشه. 60% از کارهای ما عملی است و 40% به شکل تئوری در داخل صنف تدریس میشه که در سایه کار عملی گفته میتونیم که 100% تمام امکانات اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی در اختیار ما مانده. محصلین عملا کار میکنن و میتونیم بگوییم که با بازار آزاد رقابت کرده میکنن. درس ما با طریقه پیش میره، یک نظری است و دیگه عملی است. نظری است که در صنف ما نظری میخوانیم و بعد از که امر نظری یا در کتاب خوانیم بعد از استاد عملی داریم در ورکشاپ از سر وسایل یا پروژه‌ات میریم و سر از ما تشریح میکنه. د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ادارې د پالیسۍ سره سم افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ خپل تدریسي چارې د نوي او پرمختللو درسي میتودونو په رڼا کې پر مخ وړي او تجربه لرونکي او مسلکي استادان پکې د تدریس په چارو بوخت دي. مضامینی که ما تدریس میکنیم در پروگرامینگ و دیتابیس بعد از اینکه محصلین ما بخیر فارغ شوند میتونن صفحات اینترنتی و پروگرام های آفلاین چی کنن ایجاد کنن و جهت خدمت به ملت افغانستان و به سرزمین افغانستان تقدیم شوند و ما در اینجا الحمدلله تمام امکانات به خاطر درس های عملی خود داریم. یعنی ما میتونیم گفته که ما 10% تئوری میخوانیم مسئله نظری و 90% درس های ما عملی است که شما دیده هم میتونید. فضل خداوند و الحمدلله جای شکرگزاری است. نخست از خود اداره تعلیمات تخنیکی و بعد از خود رؤسا و بزرگای داخل تکنولوژی افغان که با ما زمینه مساعد کردن که به شکل پرکتیکلی کار بکنیم و پروگرام هایی که به ما داده میشه و پروژکت هایی که به ما داده میشه او را برنامه‌ریزی بکنیم و کار بکنیم. په دغه مسلکي انسټیټیوټ کې د عملي او نظري زده کړو ښې درسي اسانتیاوې شتون لري چې د زده کړو او تدریس په چارو یې رغنده اغېز کړی دی. در اینجا آمدیم در دپارتمنت برق هستم، پوهنځی الکترونیک صنعتی و دیجیتال هستم. این رشته برق که بود بسیار علاقه بر رشته برق بسیار داشتم. ما در اینجا آمدیم. خودم شخصا در بخش کامپیوتر ساینس علاقه بیشتر به نتورک داشتم و بیشتر کارم همچنان به شکل آنلاین است و علاقمندی باعث شد که من خودم در انستیتوت تکنولوژی افغان انتخاب اولم نتورک انتخاب کنم.
افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ د کابل ښار د کارتیچار په سیمه کې موقعیت لري چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو ګڼ شمېر ځوانانو ته پکې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په دې هیله چې د هیواد ټول ځوانان مو سالم مصروفیت ولري، زده کړو ته مخه کړي او د هیواد په آبادولو او پرمختګ کې برخه واخلي.